سقراط څوک و؟ تاسو به هم په ډیرو ځایونو کې د سقراط نوم اوریدلی وي. زموږ او ستاسو په ټولنه کې چې څوک ډیر هوښیار وي وایو فلانی خو سم سقراط دی. خو آیا تر اوسه پوهېدئ چې سقراط څوک دی؟ موږ هڅه کړې ده چې تاسو ته په دې ویډیو کې د سقراط په اړه کافي معلومات چمتو کړو. د ویډیو تر پایه به د نوموړي په اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ. سقراط د لرغوني یونان ستر فیلسوف و. نوموړی هغه څوک و چې له ځانه یې وپوښتل د دې نړۍ پر سر څه تیریږي، موږ او نور موجودات د څه لپاره پیدا شوي یو. همدارنګه دې ته ورته نورې پوښتنې یې هم کولې او هڅه یې دا وه چې ټولو سوالونو ته منطقي ځوابونه پیدا کړي. سقراط له میلاده 469 کاله وړاندې د اتن ښار په ایلوپیک کوڅه کې دې نړۍ ته سترګې پرانیستلې. ویل کېږي چې سقراط د خپل ښار تر ټولو بدرنګه هلک و. دی به ډېر ضدي و، سترګې یې د چونګښې په څېر وتلې ښکارېدې او پوزه یې هم ډېره پیته وه. د ښوونځي هلکانو به نوموړي ته چونګښه ویلې. د سقراط پلار یو مجسمه جوړونکی و او مور یې هم د ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤلیت درلود. سقراط به ویل پوهه یوازې له استادانو څخه نه ترلاسه کیږي، بلکې له تجربه لرونکو اشخاصو څخه هم ترلاسه کولای شو. له همدې امله خو نوموړي په 13 کلنۍ کې ښوونځی پریښی و. سقراط به د علم په هکله داسې دعا کوله: ای ربه، ما ته دومره پوهه راکړه چې زه یې وزغملی شم. د ګډ ژوند په هکله یې معلومات دا دي چې نوموړي 2 ودونه کړي وو. البته تاسو باید پوه اوسئ چې دویم واده یې د لومړۍ مېرمنې له مړینې وروسته وکړ. له دویمې مېرمنې هیڅ خوښ نه و. هغه ډېره تونخویه مېرمنه وه. د دې مېرمنې نوم یې زینتپي و. د نوموړي په اړه سقراط ویلي: که چیرې زه زینتپي رام کړی شم نو په نړۍ کې داسې څوک نشته چې نیغې لارې ته رانشي. کوم خلک چې له سقراط وړاندې تیر شوي وو هغوی ټولو به د اسمانونو او ستورو په اړه فکرونه کول، خو سقراط به تل د انسان په اړه فکر کاوه. په دې توګه لومړنی فیلسوف و چې فکري تمرکز یې پر انسان و. نوموړی په دې باور و چې د ستورو په اړه پوهېدل او فکر کول انسان ته کومه ګټه نه لري. هغه به تل په دې هڅه کې و چې له خبرو خبرې پیدا کړي. په دې توګه یې د حقیقت موندنه کوله. هغه خبرې یې رد کولې کومې چې انسانانو پرته له فکره منلې وې. البته باید یادونه وکړم چې سقراط خپلې خبرې عادي نه ګڼلې او هغه ته یې هم د الهام نوم ورکاوه. د نوموړي مخالفینو د هغه پر همدې خبرې ریشخند کاوه. ویل به یې سقراط د محسوسو خدایانو پر ځای پر نالیدل شوي خدای باور لري. د سقراط ګڼو فلسفي افکارو د دې پر ځای چې هغه ته عزت ور وبخي هغه یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړ. پر سقراط به نیوکې ورځ تر بلې زیاتېدې او ګڼ شمېر تورونه پرې ولګېدل چې ځینې یې په دې ډول دي: د منل شوو ملي خدایانو نه منل، د خپل نالیدل شوي خدای تصور وړاندې کول، ځوانان بېلارې کول. دا هغه تورونه وو چې نوموړی یې د زهرو څښلو ته مجبور کړ. البته تاسو باید پوه اوسئ چې د زهر څښلو سزا ورته د محکمې له لوري ورکړل شوې وه. که څه هم د نوموړي دوستانو د هغه د تېښتې پلان جوړ کړ، خو د تطبیق په وخت کې نوموړي له دې کاره انکار وکړ. هغه پر دې ټینګار درلود چې زه له قانونه لوړ نه یم، نو ځکه یې په 309 قبل المیلاد کې په خپله خوښه د زهرو ګوټ وکړ او خپل روح یې خدای ته وسپاره. د سقراط ځینې مشهورې ویناوې: د فکر ازادي یو لازمي څیز دی. سیاست یو هنر دی چې د هغه لپاره د خدایي وړتیا ترڅنګ پراخې مطالعې او وړتیا ته ضرورت دی. اروا په نیکۍ او ښهوالي سره وده کوي او په بدیو سره بربادیږي. د نفس د تزکیې ټولې لارې چارې له پوهې او علم څخه تیریږي. دا فکر مه کوئ چې ژوند او اولاد له سمې خبرې وړاندې دي، بلکې سمې خبرې تر هر څه وړاندې دي. خدای داسې ساده او یو مخیز ژوند راکړي چې پټ او ښکاره هر چا ته په یو ډول ښکاره شم. نیکمرغه هغه دی چې له خپلې هرې خطا نوې تجربه ترلاسه کړي. د غوسې غوره درملنه خاموشي ده. رښتینولي هغه لاره ده چې نیغ دې تر خدایه رسوي. په دې هیله چې تاسو ته دا معلومات کافي وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. د دې لپاره چې زموږ نورې په زړه پورې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسو په منظم ډول ورسیږي، زموږ چینل سبسکرایب او د بیل تړۍ هم کېکاږئ.